مولانا موسی خان روحانه بازی صاحب رحمت الله علیه دا غي زوی خبره کوله مونږه د کال په دوران کې ملاقات لتلیو نو مونږ ته یې مونږ ته د مولانا موسی خان روحانه بازی صاحب رحمت الله علیه یو څو خبره وکا نو اغیرا ته فرمایل مولانا زهیر بازی صاحب حفظه الله اغیرا ته فرمایل چې زما والد صاحب چې کله زما مشرور د علم نه پاره ته کنه د علم نه پاره او مدرسې ته رخصتو نو ورته وی چې بچي زتا ته ګور یو خبره کومه ته علم کې تکړه او کو تکړه نه هغه رستو خبره ده خو ګورې مدرسې ته چې لاړ شي نو په مدرسه کې د مدرسې ادب بکې د استاد ادب بکې حتی چې تا سره په کلاس کې کم ملګري دي د هغې ادب بکې د خپل کتاب د خپل مکتب د خپل درسګاه حتی چې هغه مدرسه کې یو خادم دی چوکیدار دی اخلی پخلی والا دی صفایې والا دی ته به د هغه ادب کې وی دا نصیحت یې ورته کوو په هغې په ضمن کې ورته فرمایي چې ګوره په دې علاقه کې زما شعور يم کنه د اغل الله داسې ذهن ورکړو کنه داسې دومره تیز ذهن او د مولانا موسی خان روحانه بازی صاحب رحمت الله علیه و چې کله ملتان ته مدرسې ته داخلي لاړو نو استاد وتوی چې امتحان راکا وی کله چې امتحان ورکو نو موسی خان روحانه بازی صاحب رحمت الله علیه ځان سره کتابونه نه وړي وی استاد وتوی چې تاسو امتحان اخلم کتابونه یغه وتوی چې حضرت پستا سومان امتحان اخله کمال سراتله زبرتویم چې کله د امتحان شروع کو استاد به عبارت وي هغه به پس مخ کې نور عبارت وي غون کتابونه او د پیادو یادو په غونډه مدرسه کې دا مشهور شو چې یو د پښتون طالب علم راغلی دی او هغه ته ټول کتابونه په یادو یاد دي په خپل وېزدونه تکړو ما هغه وی چې داسې طالب علم مونږ سره او هغه زمان هم ډیر زیات تکړو استادانو چې به کوم سخت کتابونه هغه چې به پړاول هغه باندې بک الکان نه پویدل نو د بوته چې راځي زبد د تکرار کوم وی هغه ته به تکرار ته دومره الکان ناستو چې دومره په هغه کلاس کې استاد ته نو ناسه وی تاسو بهترین تکرار باغ کو دونه په بهترینه طریقه باندې با هغه کتاب هغه حل کو خو دې سره داغه پزله کې چې دادونه طالبان به وتا د طالب علم په دوران کې ناستو وی دې سره داغه پزله کې تکبر او غرور پیدا شو وی کله چې زمونږ د دوره حدیث کالو وی هغه یو اشتهار چاپ کو کله چې اشتهار چاپ کو نو په هغه اشتهار کې په منس کې هغه داسې د بی ادبه یو نقطه اولیګل غنا او داسې الفاظ پکې اولیګل چې دا غي د وجه نه غلا محرومه کو وی اشتهاري اولیګو چې زه خپل نوم پکې لیکلو زبر د فراغت نه بعد په پلان کې مدرسه ده زبر پاغي کې پڑھائی کوم او پلان کې نوم نه او دا سيزونه غون کتابونه ورکړو چې دا کتابونه به زه پڑھاوم او په منس کې پکې دا جمله لیکلې و چې د خپل استادانو نه به پڑھاوم دا د بی ادبه جمله پکې لیکلې و چې د خپل استادانو نه به زه پڑھاوم وی مولانا موسی خان روحانه بازی صاحب رحمت الله علیه خپل زوی ته وې چې مونږه هغه سره بیا سو پیری ملاقات وشو د فراغت نه بعد تر اخره پورې وی تر نن ورځې پورې هغه ته د یو ټکی الله چې ګم دینو دا توفیق ورنکړي چې هغه چاته یو ټکی هم پړو کیخه یو ټکی علم چاته نه خو دا صرف د دکې بی ادبه د وجنه